د طالبانو په استازیتوب خلیلزاد پاکستان ته غبرګون وښود. د نجونو زده کړې د افغانانو داخلي موضوع ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالبانو سره د دوحې قرارداد لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد پاکستان کې د نجونو زده کړو په اړه نننۍ جوړېدونکې غونډه تبلیغاتي بللې ده. نوموړي ویلي، له دې غونډې د پاکستان هدف خواخوږي نه بلکې د طالبانو پر وړاندې یوه تبلیغاتي هڅه ده. طالبانو چې تر اوسه د پاکستان د دغې غونډې په اړه هیڅ ډول غبرګون نه ده ښودلی او ځان یې چوپ نیولی، په استازیتوب یې خلیلزاد وایي، ځینې وخت ستاسې دښمن هم کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي. خلیلزاد چې د دوحې قرارداد تر لاسلیک وړاندې په اسیا د خپل هر سفر پر مهال پاکستان ته د مشورو او اقداماتو لپاره ورتللو، اوس ویلي د نجونو زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع ده او حل یې یوازې د افغانانو مسؤلیت دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې